سلامونه او نیکی هیلې د بوډا او د لېوانو پلونه ناول قدرمن اوریدونکو هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. د دې ناول نهمې برخې ته مو هرکلی کومه. هیله ده چې دغه برخه هم تر پای راسره واورئ. نو ناول به له دې ځایه پیل کړو. انور زما په خوار وجود کې وینه وغوړوله. رنګ مې راوګرځېده. ناروغۍ ته مې ماتې ورکړه او بیا مې بیلچې ته لاس ور وغځاوه. دهقاني مې ونیوله. کاریزونو ته ورښکته شوم او د بدن بوټۍ مې د پخوا غوندې پیچلې شوې. شیرینو زما خندا ورسره یوړه، خو د انور په راتګ مې شونډې بیرته له مسکا سره روږدې شوې. د هغه لومړنۍ خندا وخندولم، خو کله یې چې په اول ځل له کوچنیو شونډو نه د آبا ټکی راووت نو له خندا سره مې اوښکې هم ملګرې شوې. نور مې ځان یوازې نه احساساوه او په زړه کې راتېره شوه چې ژوند په ژوند کولو ارزي. د بوډا غږ د کلي د ملا په اذان غلی شو. سر یې پورته کړ، ما ته یې وکتل او وی ویل زه به اودس تازه کړم. ما هم له اوبو نه ډکه بدنۍ ورته کېښوده. پتنوس مې راواخیسته او د میلمنو له کوټې نه ووتمه. د وریځو له لویو چولو نه د مازدیګر لمر ژیړې وړانګې راوتلې وي او د انګړ د دیوالونو پر سرونو یوه لویشت تازه ورېدلې واوره ولاړه وه. د مازدیګر لمانځه ته مې په خپله کوټه کې څادر اوار کړ او شیبه وروسته مې تود پاستی په لاس کې بیرته د میلمنو کوټې ته ورغلم. بوډا خدای ته پر سجده پروت و. د څه ویل خو ما یې خبرې نه شوی صحیح کولی. یوازې یو دوه ځلې مې د ده په خبرو کې د انور ټکی واورېده او بس. بوډا ډیر وخت خپل تندی پر غولې لګولی و. بیا یې سر هس کړ. د جاینماز یوه څنډه یې ورټوله کړه او کله یې چې ما ته پام شو نو ویې ویل څه وخت راغلی یې؟ ما د ځواب پر ځای پر څادر پراته پاستي ته اشاره وکړه او ومې ویل توده ډوډۍ ده، همدا اوس یې له تناره راوایسته. بوډا د پاستي یوه پسته څنډه وربېله کړه، بیرته پر خپل توشک کېناسته او په داسې حال کې چې په ډوډۍ یې خپل بېغاښو وری ټینګولې وی ویل شیرینو هم د پاستو په پخولو کې تکړه وه. دوی به د کاغذ غوندې نري پاستې پخول، دومره سوتره چې یو ټکی سوځېدلی ځای به هم نه پکې موندل کېده. خو ما اصلي موضوع یاده کړه. ښه نو انور خوږ در باندې ولګېده؟ د بوډا سترګې وځلېدې او په ټیټ غږ یې وویل هو زویه. انور زما په تن کې یوه نوې ساه پیدا کړه. مینه یې راسره پیدا شوه او کله چې به کوم کار پسې له کوره وتم راپسې ژړل به یې. رښتیا وایم په ژوند کې په لومړي ځل یو چا راپسې وژړل. آیا تر دې بل لوی خوند شته چې یو څوک اوښکې درپسې تویې کړي؟ خو کله چې پر پښو راغی بیا به مې کله کله کروندې ته راسره بیوه. دی به ډېر وخت د توت سوري ته ناست و. کله به یې له ځان سره مردکي کول، کله به یې خټې تپلې او یا به یې هم د میږیانو د لیکې په وړاندې د شګو پوله پورته کوله او د هغوی له ښویېدو نه به یې خوند اخیسته. وروسته چې یو څه غټکی شو بیا به یې پر خوله رنګارنګ پوښتنې رانه کولې. ابا موږکان بد خلک دي، لوټې چا جوړې کړې، ته ولې بریتونه لرې؟ ما به د ده ماشومانه پوښتنو ته ماشومانه ځوابونه ورکول. خو په 4 کلنۍ کې یو مازدیګر سخته پوښتنه رانه وکړه، داسې پوښتنه چې په ژوند کې نه وم ورسره مخامخ شوی. په هماغه مازدیګر مې په انګړ کې غوا ته اخور جوړاوه چې انور مې تر څنګ ودرېده. سترګې یې سرې وي او په جامو پورې پوټي نښتې وه. په ناسته مې ښی لاس ترې راوګرځوه او په ټټر پورې مې ونیوه. ورو مې وویل څوک چې منډې وهي همدا به یې حال وي. ژړغونې غږ یې ډکې شونډې وخوځولې. لوېدلی نه یم، مردکي یې رانه یوړه. په خندا مې وپوښتل چا؟ د نورګل مور. حیران شوم ولې؟ له نورګل نه مې مردکي وګټل. خو ده وژړل. مور یې راغله، په څپېړه یې ووهلم او ټولې مردکۍ له جیبه رانه وایستلې. نورګل زموږ د ګاونډي زوی او د انور همزولی و. دوی دواړه به ډېر وخت یو ځای لوبې سره کولې. ځکه مې انور پر تندي ښکل کړ او په خندا مې وویل خوا مه بدوه، زه به له بازاره ډېر مردکي درته راوړم. نوي مردکي آن یوه لیکه به هم نه لري. انور یوه شیبه غلی و، بیا یو ناڅاپي شونډې وخوځېدې. ابا زما مور چیرې ده؟
په زړه کې مې نرۍ څړیکه تېره شوه. تر ډېره غلی وم، هېڅ ځواب مې نشو ورته جوړولی، خو ده په سترګو کې له ما نه ځواب غوښت. ما باید یو څه ورته ویلي وای. یودم مې په ذهن کې د انور د تېرې شپې پوښتنه راوګرځېده. تېر ماخوستن دواړه پر بام پراته وو، د ستورو ته کتل. بیا یې په ټیټ غږ وویل: ابا غمي دې نه؟ ځواب مې ورکړ: هو زویه غمي دي. ما ته یې راوړې؟ خندا راغله. نو ته یې څه کوې؟ په خپله خولۍ کې یې ټومبم. ځکه مې یودم وویل: مور دې اسمان ته تللې ده، تا ته غمی راوړي. تورې غټې سترګې یې وځلېدې. بیا راځي؟ هو زویه بیا راځي. په څېره کې یې وینه وغوړېده. ابا نورګل ته به څپېړه ورکې او ټولې مردکۍ به یې له جیبه ورنه راوباسې نه؟ هو زویه ټول مردکي به یې له جیب نه راوباسم. په ګیلمن غږ یې وویل: مور به بیا نه پرېږدو چې بیرته لاړه شي نه؟ سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هو زویه نه به یې پرېږدو. بوډا خپله وروستۍ خبره څو ځلې له ځان سره تکرار کړه: نه به یې پرېږدو، نه به یې پرېږدو، هو زویه نه به یې پرېږدو. او بیا غلی شو. خو شیبه وروسته یې سر پورته کړ. ما ته یې وکتل او ویې ویل: ژوند ښه و، دومره څه مو موندل چې ګزاره مو پرې کېده. خو وروسته حالات بدل شو. ملایانو د خلقیانو پر ضد د جهاد فتوا ورکړه او خلک د جګړې په نیت غرونو ته وختل. حکومت هم ټانګونه راوایستل. وینې تویې شوې. کلی بمبار شول او د سیمې ډیر اوسیدونکي پاکستان ته مخه وکړه. موږ هم مجبوره شو. کډه مو وتړله. غوا، بایسیکل، د وړو لوی کندو او د کور د خرڅلاو وړ نور هغه سامانونه مې وپلورل چې پیسې پرې جوړېدای شوې. بیا پر پټو لارو او ستړو مزلونو پاکستان ته واوښتو. هلته مو پېښور د اوسېدو لپاره ښه وګاڼه، ځکه ډېرو کډوالو هلته اړولي وو. موږ هم د ښار په یوه څنډه کې یو کیمپ ته ورغلو او د یوې موسسې لخوا مو په راکړل شوې خیمه کې واړول. دا د 80م کال د اوړي وروستۍ میاشت وه. یو څه موده مو په راسره وړو پیسو ګزاره وکړه او بیا راشن راته حواله شو. اوړه، غوړي او وریجې به یې راکولې، خو ضرورتونه ډیر وو. خو په تیره بیا هغه وخت چې میره مې ناروغه شوه، هغې د شکرې ناروغي درلوده او د ډاکټر پر هرې نسخې به مې څو سلګون نوټونه ورکول. له بل لوري د ژوند نورې اړتیاوې هم ډېرې وي، ځکه مې بیا له خپلو مټو نه کار واخیسته. هغه وخت ځینو کډوالو د کورونو جوړولو ته مخه کړې وه. ما هم خټګري ته لاس ور وغځاوه او تر ماښامه به مې مزدوري کوله. د وخت په تېرېدو سره په کیمپ کې تر خیمو ولاړ دیوالونه ډیر شول او وروسته بیا ټول کیمپ خړو کورونو ونیوه. د انور د 2 کلنۍ غاښونه لا ناول ویدلې چې هغه مې د کیمپ په یو ښوونځي کې داخل کړ. له هماغه لومړیو ورځو یې راته معلومه شوه چې هلک د درس په زده کولو کې تکړه دی. انور به هر ماخوستن پلترۍ راته وهله. کتاب یې پرانیسته. ده له درس سره مینه لرله. تل به یې کتاب سترګو ته نیولی و. په 2م ټولګي کې 2م نمره شو، خو په 3م کې بیا لومړی ځای ونیوه. ژوند د روانو اوبو غوندې پر مخ ته، خو ستړی او له خواشیني نه ډکه. فقر، لوږه او نیستي تر سر اوښتې وه. په کیمپ کې د بورو، کونډو او یتیمانو شمیر ورو ورو ډېرېده. تقریبا هره ورځ په یو کور کې د غم ټغر خور و او د هغه ځوانانو ویر به یې کاوه چې له کیمپ نه به جګړې ته تللي وو او تر خپل هیواد به یې سرونه ځارول. اخر یوه ورځ پر موږ هم د ویر ټکه پرېوته. په میرې مې د شکرې ناروغۍ زور شوه او هغې ساه ورکړه. کله چې جنازه پورته کېده، د انور په ګریوان کې یو ګریوي تکمه هم پاتې نه شوه. له سترګو نه یې اوښکې روانې وي او خوله یې له ژړا نه سره ټولېده، ځکه انور خپله مور نه ولیدلې. ده به د مور مینه په خپلې انا ماتوله او هغه ور باندې ګرانه وه. نور مو په کور کې د اور بلولو څوک پاتې نه شول. تنور سوړ شو او ما به له نانوایي نه ډوډۍ راوړله. یو ورځ د کیمپ ملا را یاده کړه چې د خپل ګاونډي لور په نکاح کړه، ځکه تر اوسه لا ځوان یې. نجلۍ هم اخلاقي ده، کورګی به دې پرې جوړ شي.
خو ماته مې خپل ماشومتوب سترګو ته ودرېده. زړه مې نه منله چې انور ته د هغه میره چونډې ور ولګوي، ځکه مې د ملا وړاندیز رد کړ. موږ د پېښور تودې شپې د بام پر سر تېرولې، خو د هغه ځای ستوري د قرهباغ د ستورو غوندې راڼه نه وو. انور به تر ناوخته پورې زما پر ټټر سر ایښی و. ده به بېلابېلې پوښتنې کولې، خو ډېر معلومات به یې د خپلې مور په اړه رانه غوښتل. مور مې څه ډول څېره درلوده، څنګه جامې یې خوښېدې، له بازاره د څه شی ورته راوړل. مور مې له تا خوشحاله وه. ما به د ده د هرې پوښتنې ته اوږد ځواب ورکاوه او ده به په پوره دقت غوږ راته نیولی و. په 15 کلنۍ کې تر پاسنۍ سرې شونډې نرۍ توره لیکه راوګرځېده. دی هغه وخت په 9م ټولګي کې و. ښکلې او نرۍ ځواني یې درلوده او څېره کې یې له شیرینو نه وړې وه. یو مازدیګر یې په خوابدي غږ راته وویل، ابا یوه خبره درته وکم. په حیرانتیا مې وویل، څه خبره؟ نه غواړم چې تا په سره لمر کې د پیازو او کچالو ریړۍ ته ولاړ ووینم. د هغه پر اوږه مې لاس کېښوده. ګرانه، چاره څه ده؟ د ژوند لپاره باید یو څه وکړم. نرۍ شونډې یې وخوځېدې. داسې به وکړو. هلک غلی شو. ما وویل، څه به وکړو؟ ګوره ابا، زه به د انګریزۍ د کورس وخت له ماښامه سهار ته راواړوم او کله چې غرمه له مکتبه راغلم نو ته به کور ته ځې. ریړۍ ته به زه درېږم. ښه نه ده؟ نه زویه، تر څو چې زما لاس او پښې چلیږي تا به هیڅکله لمر ته ورنکم. ته باید خپل درس ووایې. خو انور تر ډېره پر خپله خبره ټینګ و. ما ته یې خوا بدېده، خو زه د هغه لپاره د سختو تیرولو څه ان تر خپل ژوند هم تیروم. دا زما د زړه ټوټه وه او د شیرینو یادګار و. ما کله سختو ته ورکولی شوای. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او شونډې یې خندنۍ شوې، لکه چې غوږونه مې در وخوړل. ومې ویل، نه، دا زما غوښتنه ده چې د خپل ژوند کیسه راته وکړې. وروسته مې په خندا زیاته کړه، تر څو چې د ټوله کیسه نه وي راته ویلې. کله دې پرېږدم؟ بوډا له خندا شین شو. زورور سړی یې. وروسته یې ورو ورو خوله سره ورټوله شوه. ویې ویل، ما ته هم ښه ده. غم به م یو څه سپک شي، ځکه ما تر اوسه د خپل ژوند سختې چاته نه وي ویلې. تا زما خبرو ته غوږ ونیوه، مینه دې ورسره وښوده او په اورېدو یې ستړی نه شوې. په خندا مې ویل، خو غواړم چې نور څه هم واورم. ده وخندل، خو اوس د ماښام اذان ته لږ وخت لرو. نورې خبرې به ماخوستن ته پرېږدو. ما ورسره ومنله او له کوټې نه ووتم. د ماخوستن ډوډۍ مې له مور سره وخوړه، ځکه هغه یوازې وه. پلار او ورور مې د مېلمنو په کوټې کې له بوډا سره یو دسترخوان ته پلترۍ وهلې وي. مور مې خبرې کولې. له قیمتۍ نه یې سر ټکاوه. ویلې چې تر دې خو د طالبانو وخت لا ښه و. دا نورې پیسې خو تورې خاورې دي، هیڅ برکت نه لري. مور مې ډېر وخت د کرزي حکومت ته ډونګېده. بیا ولاړه شوه. چای یې دم کړ او په پتناسه کې یې کېښوده. وروسته یې راته وویل چې چای د مېلمنو کوټې ته یوسم. ما هم پتنوس راواخیست. د مېلمنو کوټې ته ورغلم. ورور مې په بخارۍ پورې لرګي پسې کول، خو بوډا او زما پلار د سیاست په اړه سره غږېدل. بحث یې تود و. پلار مې پر کرزي خاورې اړولې، ویل چې سوړ سړی دی، جدیت نه لري. په حکومت کې د کار وړ خلک لږ دي او د خلکو په ژوند یې د پام وړ کوم مثبت بدلون نه دی راوستی. خو بوډا بیا د کرزي حکومت غنیمت ګاڼه. ستونزې او خالیګاوې یې منلې، خو مجبوریتونه یې هم یادول او پر دې خبره ټینګ ولاړ و چې که دا ځل ګډوډي جوړه شوه نو دومره وینه به وبهیږي چې له خلکو نه به تیر وحشتونه هیر کړي. د دوی خبرې ډېرې اوږدې شوې. اخر مې بوډا ته سترګه ټینګه کړه. دی مسک شو او د سهرګش په پلمه له کوټې ووتو. پلار مې هم ګړۍ ته وکتل، ښې ورټولې کړې او له کوچني ورور سره مې یو ځای کور ته روان شو. ما په چای جوش کې پاتې چای پر بخارۍ کېښود او د بوډا د راتګ په تمه کېناستم. بوډا ډېر ځنډ ونه کړ. کله چې په دروازه راننوت په خندا یې وویل، بل رنګ نه ولاړېدل. ومې خندل. هو، خو ته څنګه؟ پر خپل قول ولاړ یې که خوب درځي؟ بوډا زما په مقصد وپوهېده او په داسې حال کې چې پر خپل ځای کېناست په خندا یې ویل، نه بچه، شپې اوږدې دي، خبرې به کوو، خو ته دا راته ووایه چې په کوم ځای کې وم. په بیړه مې وویل، انور د کار کولو ته نه پرېښوده.
بوډا یو سوړ اسویلی وایست او ویې ویل درنو اوریدونکو 9مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.